خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ ډېر لوی بزرگ تیر شوی دی اجمیر شریف کې قبر دی او خلق اوس هم د قبر احترام کوي خلق ولا باقاعده هندوان او سیکان هم ولا راځي دومره لوی سړی و مې یو ځل د مشرقي بهارت او د بنګلادیش په سفر تللی چې واپس راغی نو مور ته ناست و مور له چاپي کوله هر څومره چې مزوی لوی شي خو مور ته همغه بچی دی مور له لګیا دی په دې خپو چاپي کوي او زور ولا کوي نو مور ورته وایي معین الدین بچی ډېر زیات خوشحاله نه نن خو یې د مخ نه رڼاګانې خیږي څه چل شوی دی وی مور نه به یم خوشحاله په دې سفر کې الله پاک مال ډېر لوی خیر راکړو زما په وجه الله مخلوق ته ډېر خیر رسولی دی بچی هغه څنګه وی مور خدای پاک زما په لاس باندې 7 کافران مسلمانان کړي 7 لاکھ کافران مسلمانان یو کافر مسلمانوں آسان کار نه او مور 8 بدعمله فاسقان چې مونږ به نه کوو او بدعمله هغوی ما سره بیعت وکړو او الله پاک نیکان کړل نو چې دومره خلقو د ما په لاس ایمان راوړو او دومره په لکونو تعداد کې خلقو نیکان شو توبې وویستلې او ګناهونه یې پرېښودل او زما په لاس باندې زما په تقریرونو نو مور یې په دې به زه نه خوشحالېږم مور ورته وایي معین الدین بچې دې کې ستا څه کمال دی دا خو د الله فضل دی او زما کمال دی پکار چې زه خوشحاله شم خو زما کمال دی ستا پکې څه دي اخو عالم و خیارو د مورې قدر احترام کو وی ښه مورې ستا په څه کمال دی ته خو کور ناست دی منډې مه ووالې په کوڅو ځو ګرځېدم شپې ما روڼې کړې تقریرونه ما وکړل مرۍ زما وچه شوه شاګردانو زما ما ته خلک راغونډ کړل او کوڅه په کوڅه کلي په کلي محنت او خواري ما وکړه د ښځې نه بار د بچو نه بار او ته دا زما کمال دی نن به ما په دې پوهیې نن چې مورې دا ستا څه کمال دی مور ورته معین الدین بچې 3 خبرې واوره 3 وی دا تا نه چې خدای کومه ملغلره جوړه کړې ده بېشک دا د خدای په فضل جوړه دی کې هېڅ شک نشته خو دا ټول زما خواري ده او زما محنت دی که ما د سره خواري او محنت نه وې کړې نو تا نه دا ملغلره نه جوړېدله دا ته چې ښکلې عالم یې خلک دې تقریرونه اوري او خلک دې درسونه اوري او خلک درته مولانا صاحب وایي دا زما برکت دی دا علم در باندې ما حاصل کړی دی او چې دا خلک د لاسونه ښکلی او خلک درته کینی قسم په خدای دا زما برکت دی او بچې ولې ته چې ماشوم وې ستا به لوبې خوښې وې تا به ماشومانو سره منډې والې ما نه پرېښودې ما به مدرسې ته بوتلې تا به منډې والې ما به مدرسې ته بوتلې او په دې ټولو کوڅو کې بورقه په سر پړونې په سر در پسې زه ګرځېدلې ما نه پرېښې لوبو ته لوړغو ته او ماروانو ته نه پرېښې ما نیغ بوتلې او ملا سره مې کېنولې چې مولانا صاحب دته قرآن یاد کا در باندې مې قرآن یاد کا علم مې در باندې وکړه بیا مې د نیکانو خلکو سره کېنولې یاره د باطن اصلاح وشي دا زما خواري ده پلار دې مړو زه جمدی وم دا خواري در سره ما کړې ده وایه معین الدین ټیک ویم که غلطه وی دا حقیقت دی وروڼو ګورې مونږ بچو سره هېڅ خواري ونه کړه د 100 روپو بوټې مونږ په میله کې والو رویړو پورې وکړو د هغې نه تاویږو را تاویږو کله ورته اوبه اچو کله سر اچو کله شاختراشي کوو ښځې سره پې جنګ کوو بوټي ته اوبه نه اچولې سار راشو هغه بوټي ته ګورو او ماسخوتن هغه بوټي ته ګورو د 100 روپو د بوټي مونږ څونه خیال ساتو او د اربونو کربونو روپو بچې چې ستا یو ګلاب دی یو ګل دی هغه مونږ هېڅ پروا ونه ساتله که هغه ګناه کوي مونږ ورته ونه چې بچې ګناه مه کوه نیازبین هم لوی کړه که هغه مونځ نه کوي نو مونږ مانځله را نه وسته که هغه دروغ وایي مونږ منې نه که چې بچې دروغ به نه وی خواري او محنت بچو سره وکړي قسم په خدای دا بچي دا تخمونه دي تخمونه دا ذخیرې دي ذخیرې د دې نه کامیاب بوټي جوړول پکار دي ماشوم خو نه پوهېږي چې په کومه دی ورسر کړي که د نیک که نو فایده ستان ده او د بچیم ده
او که دې په دقسې پړې ور واچو نو بچی دې هم غرق شو ځان دې هم غرق کړو. د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه، یو سړی راغی او حضرت عمر رضی الله عنه سره درخواست جمع کړ. او څه درخواست و؟ وی امیر المؤمنین زوی والم. عمر حیران شو چې د حکومت د عمر دی د انصاف او پلار به لګي زوی به وی، زوی به لګي پلار به وی. عمر ناسته دی د عمر حکومت کې به شرمخ هم ظلم نه کوي، پاتې لا زوی به څنګه ظلم وکړي چې پلار نه په سر وی او پلار نه سر نه وینه هم روانه وه. ورشه وی د زوی راوله، پولیس یې ولېږل. دا د پولیس نظام حضرت عمر فاروق رضی الله عنه جوړ کړی، دا هغه جوړ کړی. پولیس ولېږل، وی راولی زوی والا راوست. پلار یې ناست و مسجد نبوي کې او زوی راغی او زوی سره یو غټ کوتک دی داسې د کټ د بازو برابر او تکې تورې خپې یې نیولې دي او سخا مخ یې نیولې دي او خیرن لاسونه دي. راغی وی دا دې زوی دی؟ وی یو. څه دې نوم دی هلکه؟ وی زما نوم جعل دی. جعل په عربۍ کې ګونګټ ته وایي. ګونګټ هم لاسه نوم یې هلکه. اوس هم ډېرو خلکو نومونه روان نومونه یې ښودي دي، نومونه یې روان کړي ډېرو خلکو. دا د ګونګټ نوم دی. اوهو د خدای نیکبخته تا سره ښکلي نوم نو چې دلی دی ښودی. حضور پاک مبارک له چې به څوک راغی او نوم تپوس به یې ترې وکړه چې خراب نوم به زر به ورله بدل کړي، خراب نوم به نه او فرمایل به چې په نومونو کې ښکلي نوم عبدالله او عبدالرحمن دی. او خپلو بچو له د پیغمبر نوم یې ښودی، یو زوی له د ابراهیم نوم یې ښودی. قاسم، طاهر، طیب، خشته نومونه. د څومره خشته نوم دی خپل بچي له یې ښودی سلطان صاحب. محمد جبریل، ماشاءالله. جبریل څه معنا ده؟ جبریل عبرانی لفظ دی. جبر طاقت ته وایي، قوت ته وایي. ایل الله ته وایي. د الله قوت الله، د الله طاقت. خشته نوم دی مزیدار. نو ښکلی نوم بیک دی. وی ستاسو نوم دی؟ وی جعل. جعل خو ګونګټ ته وایي. ګونګټ پېژنې که نه؟ هغه تور شوي سوټې نه فټبال جوړ کړی په سپېمه والا ډغره ورکړي. پلار وی دا نوم دله چا ایښی دی؟ بعضې به خلک نوم روان کړي وی دا مې دی بابا. نو پلار ته یې مخ ور واړو، هغه سر نه خو وینې به یې دی. وی دا نوم به له تا ایښی دی؟ وی یو. وی تا له چې ته ښکلي نوم نه درته ښه نوم دی کې ایښودی. وی دا مې یو وینځه وه، خوښه مې وه، نو ما ورسره نکاح وتړله، نو دغه شی ته پیدا شو، نو چې څنګه دی نو هغسې نوم مې ونه کېښود. پخوا به عربو کې هم دا رواج و چې سړي شکل ته به یې کتل که هغه به تور و نو عربۍ کې تور ته اسود وایي، نو اسود نوم به یې ونه کېښود. که هغه به تک سپین و نو عربۍ کې سپین ته ابیض وایي، نو ابیض نوم به یې ونه کېښود. او که هغه به سوربڼی و نو بیا عربۍ کې احمر سور ته وایي، احمر نوم به یې ونه کېښود. او که هغه به داسې لږ پهلوان و نو بیا به یې ونه فهد نوم کېښود، یا اسد. فهد پړانګ ته وایي، اسد زمري ته وایي. دا نومونه به یې ښودی ده. نو یې دغسې تور غوندې شی نو بس ما وله هم د ده په شان نوم کېښود. وی ګوره نوم دی غلط ایښی دی، نوم به ټیک کوو. وی ښه دویم تپوس هغه هلک ته وي دا سخا لاسونه او خپې دې نیولي دي او سخا مخ، ته مونځ نه کې اودس نه کې او تیمل وضو اودس څه شی دی؟ مونځ څه شی دی؟ او ته مونځ نه پېژنې؟ نه. اودس نه. وی تا د چا نه دي ښولی؟ وی نه. پلار ته یې مخ ور واړو، دا دې څنګه زوی دی؟ ته مسلمان یې، بچی مسلمان. زمانه د عمر ده او د عمر په دور کې ستا بچي د اودس مونځ نه ورځي؟ دا ولې؟ وی د خپې لاس دومره څښه. وی صاحب زه خو هېڅ نه نیم خبر، خو چې په ښه بده پېښ شوی یم دی پلار دا کوتک را کړی دی او خرې را کړی دی چې دا سروه او کار پې کوه. نو سار په دې خرو مزدوري کوم، مازدیګر ماښام یې سروم، ساروز او ماسخوتن راځم، ما ته یې مونځ اودس نه دی ښولی. وی ښه نورې خبرې به وروستو کوو، اوس به مونځ هم زده کړې اودس هم، خو دا پلار دې ولې والی دی؟ وی صاحب ما خو نه دی والی.
پلاری وی زی په سر په لرګي والم په دغه کوته کې والم چې دا لاس کې دی ورسره خدای د مرګه بچ کړم وی دی وی والد نه وی دا خو بل چلو صاحب وی زما د آخر سروم او په دې کار کوم نو دې پلار راته ویلي چې د آخر یو بل سره په جنګ شي که نه نو خپېله به یې نه ورځئ شاته چې ورځئ لته به درکئ او دا لرګې به اخلي او د آخرو د منځ له برابری نو چې دا لرګې د منځ درو بری نو یو خراب خر به یو خو تختی بل به بل خو تختی دا چل مکې نو واقعي زما خر چې کله یو بل سره په جګړه شي د آخرو جنګ تاسو نه دی لیدلی ما لیدلی دی یو ځل په سوات کې مې مدین کې شپه وه نو ما هغه ملګرو ته ویې پخوا خو د امن و امان خو مې لکه د سیند په غاړه د هغوی هغه ځای سیند سره حجره وه مې د سیند په غاړه ما ته کټ واچوی د یخې هوا ته زه سملم نو شپه مې وکړه ډېره مزېداره بیا سهار مې مونځ وکړ نو بیا دا سیند په غاړه مې چکر لګو د ماشومانو خره جنګوله ما ویل لکه د چرګانو جنګ هم لیدلی دی د مړزانو جنګ هم لیدلی دی خو د خرو هم پکې په لومبي ځل ولیده سپي خلک جنګی که نه جنګی دا ظلم دی ګناه ده ښه نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن تحریش البهائم ساروی بنه جنګی سپي خلک جنګی چرګان خلک جنګی مړزان هم خلک جنګی پخوا چهارشنبې دا میله وه د ترم قربانۍ له مې څاروی اخېسته نو ما ځان نه څادر ته وکړو تسبیح وې را سره د څادر لاندې داسې تسبیح مې نیولې هغه مې اړولې ما خیال نو دی خوا مړزان والا ولاړ وه میله د څاروو ډکه وه دننه نوښار روډ باندې به میله وه پخوا اوس یو سړی ما ته رانږدې شو ما ته وایي جنګې مې مازغه دی خراب دی هغه وایي ګنې د څادر لاندې ما سره و تسبیح وي هغه وایي ګنې د سره مړز دی او هغه سره مړز و راته را مخامخ کې وایي جنګې اورې نو ما در څادر لرې کا تسبیح محترم مې را دې خوا کا سړي غر وایي مې لکه خو چې څوک چا سره تسبیح او څادر یې په لاس اچوي ته وایي د سره مړز دی خوار شي موږ مړزان ساتو نو دا مړزان جنګول ګناه ده چرګان جنګول سپي جنګول نو هلته خرخ ماشومانو جنګول وخت د خرو جنګ توبه وباسه داسې به یې په یو بل چکونه لګول که نه د خر او شاته به یې کړل لته به یې ورکړو چغه به یې ورسره لابیله واله ما هغه ماشومان ویرول ومې تختل مې ظالمانو ګناه ده نو هغه هلک وایي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته وی زما خر چې کله هم په جګړه شي بابا راته چل خولی دی نو کوتک اوچت کم منځ یې رو برو نو خره یو بل پرېږدی دی نو نن چې کور ته رالم نو بابا او بیبي مې په جګړه یو بل یې د ګریوان نه نیولې وی ما پې چغه وواله چې بابا مه کوه مور مې ده او مور یې پرېږده پلار مې دی خو یو بل یې نه پرېښودل نو ده چې کوم کار راته ښولی و مې وکړو کوتک مې اوچت که ما خلاصولو کوتک مې د من درو برو خو د بس قسمتی نه مې د بابا په مازدیګر ور برابر ما او قصدن نه دی والی ما خو خلاصې کو دې ته خلاصې ویې لکه خلاصې مې کو او دوه مرغۍ په جګړه پیشو پې راله چې پیشو راله به چې کړپ یې کو یو یې په یو لاس کې ونیوه بله په بل کې او یو یې م خولې ته واچوله بله وی خره چې زه راورسېدم ګنې ډېره لویه خولې خرابه به م کړې وه عجیبه خلاصې کې وی ما خلاصې کو نو کوتک د ده په سر ور برابر شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خو ډېر هوښیار هغې غزوي ته بچی کوتک دې غورځوه ورشه چل د اودس دکه چې سړی د سره کم او صفې ته خیجه بس د نن نه پس به قرآن زده کې او د پیغمبر سنت به زده کې او حدیث به زده کې دا سره پلار خواري نه ده کړې پلار دې پیش او خرې پیشه یوازې خره دي چې خره به ساتې او کار به کې خدای نشته الله به نه یادې موږ هم ګورې سار نه مازدیګره پورې ماسخوتنه پورې دا خلک د دنیا پسې سر دي مونځ نه راځي ماسپخین مونځ کې خلک کمي مازدیګر ډېري او ماسخوتن ډېري او ماسپخین خلک ډېر کمي او دا ولې خلک کمي په کارونه لکه جي په کار کې که د ماسپخین جمع کمه ده ولې زه کار کې مصروف یم دا مونځ تا ته جوړ کار نه ښکاري دا الله جوړ تا ته څه نه ښکاري چې ته خدای ته متوجه شي او الله ته مخ کې او مخامخ ورته ودرېږې دا څه کې وی زه خیجه صفې ته
صفې ته یې وخېجه هغه بچی او تا باندې به علم کوم د قرآن او سنت او پلار ته وی سرمن ستا وباسم تا بچي ته دین نه دی ښولی مونځ دې ورته نه دی ښولی او دس دې ورته نه دی ښولی خره دې ورکړي دی او کوتک دې لاس کې ورکړی دی بس وی پتا تا که دې ماله راوستی و ما ورته د قرآن شریف یو 3 آیتونه ښولی وې که نه 3 آیتونه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله قرآن شریف کې وایي چې د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ مور او پلار سره جنگ به نه کوئ اوف به ورته نه وایئ مور او پلار ته اوف به هم نه وایئ جګړه خو وروستو خبره ده د مور او پلار احترام به کوئ نو که دې دې راوستی ما ورته دغه 2-3 آیتونه ښولی وې چې د مور احترام او د پلار احترام نن به ده تا ته د پلار په نظر کتل دا ګورې زه ته حقیقت پیم مونږ د خلکو ته وایو چې مهرباني وکړې او دا بچي راولی دي نه حافظان جوړ کړې عالمان جوړ کړې دی پوه کړې په قرآن دی د مور پلار حق وپېژنې او مور پلار وپېژنې وروڼو ګورې دور ډېر خطرناک را روان دی خفه کېږي اما اوس خو لا ګزاره کېږي خو 5-6 کاله پس زما یاد وساتې دلته دا ناسته چې د دې موبایل او د ډېټ دا دور دی او د موجوده بربنډتوب کم دور شروع دی که نه 8 کاله پس به وګورې بچې به د پلار نه پردي وي او لور به د مور نه پردی وي بلکل هلک به ځان نه په خپله جینۍ خوښوي او جینۍ به ځان نه په خپله هلک خوښوي او د حیا خلک به په کور کې دقسې پاتې وي د شی ختم شو سیسټم رو روان دی اوس هم ډېر هلکان دي مونږ له راشي یاره جي پلار مې ناجوړه دی دوا ورته وکړه چې خدای پې پل پزل وکړي دویم خدای دې جوړ نه جوړېږي نه کټ کې پروت دی نو داسې خو ویلی نه شي چې دعا وکړه چې خدای پاک یې مړ کړي که نه رحم پې خدای وکړي بس جوړېږي نه ما ته پې اوس تومانې ظالمه څومره د هلکان چې ناست یې که نه نو هر ماسخوتن ماښام او سار به مور او پلار نه په خپو په لاسونو زور کوی ګورې ښه کوی به که نه هسې نه چې ښځې ته ونښلې چې دې له زور کوو ټول ورځ یعنې جامې انځلې دي او لوښي انځلې لاسونه یې ستړي دي دا روانې ونه کې په دې شرمونو مو نه شرموئ مور نه به زور کوی ټول هلکان چې د چا میندې پلاران دي ښه 5 منټه کوی خو کوی وله په دې اوږو ول لږ زور کوي په دې لاسونو زور کوي په دې خپو د دې مور او د پلار دړه نه دعا به راته وخېږي دعا به راته وخېږي مور ډېره خواري کوي او پلار بچو سره ډېره خواري کوي ځان له آخرت خراب کړي حرامه ګټي آخرت خراب کړي خو د بچو له پیدا کوي ګناه کوي خو د بچو له پیدا کوي نو دا مهرباني به کوئ د مور او پلار لحاظ به ساتئ نو هغه ته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه څه وایي وایي که تا راوستی ما ته د قرآن شریف دا 2-3 آیتونه ښولی وې که نه نو تا به لیدي او نن به یې تا ته د پلار په نظر کتل او مور د مور هغه پلار څه پېژني او مور څه پېژني پته یې د خر ګمان وکړو او په مور یې د خرې ګمان وکړو چې خر او خره خلاصوې دغه لوبه به کې د مارونو بنیادي خبره ده چې هغه معین الدین خواجه معین الدین رحمت الله علیه هغه ته څه وایي مور وی بچې چې دا کمه ملغلره ده نه جوړه ده او خلک د لاسونه ښکلی او ښکلی عالم او متقي او پارسا ده نه خدای پاک جوړ کړی دی وایه بچې دا زما برکت دی که ما د سره خواري نه وه کړې او ما د سره محنت نه وې کړې نو تا نه به چې ته لوپر جوړو چې د مصرانو سره به د چل زده کوو چې د لارو کوڅو کې سپلی به د پالش کولې خلکو له پیسې به د ګټلې دا خو ما در پسې بورقه په سر او پړونې په سر په کوڅه کې منډې والی دی او دا شی د نه ما جوړ کړی واقعي اوس وګورئ سلطان صاحب ته که دې بچي سره د خواري نه وکړې دې بچي یې په څه پېژنده د قرآن څه پېژنده خو د مور او د خواري ده که نه په مسافرۍ کې په سفر کې کینولی دی بچي ته قرآن یادول اسان کار خو نه دی او نن والا خدای پاک د هغې بوټي چې د تربیت وکړه او د کور والا تربیت وکړه د هغې خشته بوټي میوه خدای پاک دله ورکړه که خیر انشاءالله راځي
او الله بوله نورم ورکړي خیر ان شاء الله. موږ د خدای نه سوال کوو چې خدای ولا دا بچي د دنیا په تعلیم کې هم کامیاب کړي او د دین په تعلیم کې هم خدای کامیاب کړي. علما ډېره زیاته خواري کوي. ګوره زمونږ کار هم دغه دی. موږ نشي شو د ستاسو د کشر کل سره. ما وخت هم دوی ته مولانا صاحب کې د حافظ فضل ګل صاحب دامت برکاتو دې غریب ته په مدرسو کې غټې غټې تنخواګانې ملاوي. هره مدرسه نن دته محتاجه ده. دله داسې علم خدای ورکړی دی او ښه غټې تنخواګانې خلک ورکوي. لیکن نه، زه د خپل کلي او د دې خپل کلي د وړو د دې خپل قوم او د دې خپل علاقې د خلکو د دین خدمت کوم. تاسو په کلي کې مدرسه یې درته قابو کړې ده، روانه کړې ده. طالبان ډېره دي په جوماتونو کې به یو په مدرسه کې به مې او ستاسو د کلي څونه خلکو ته به د قرآن او د دین رڼاګانې رسېږي انشاءالله. دا د علماو برکت دی. ګورې زه راته د میانځ کې دا خبره کوم چې د علماو ملګرتیا به کوئ. کوئ به ښه؟ عالمان به خپل مشر ګڼ مشران ګڼئ. حافظانو عالمانو به قدر کوئ او د عالمانو سره ځان ملګري کړئ. دا نور پرېږدئ. هر چا سره تعلق ساتئ. تعلق څه خبره نه، دنیا ژوند کې به سړی موږ هم هر چا سره تعلق ساتو، خو د زړه مینه به چا سره ساتئ؟ عالمانو سره او حافظانو سره به ساتئ. قسم دې د خدای په لار به مو دا ور مخامخ کوي. دا نور هم د خدای نه لرې کوي. نو یې بچې معین الدین منې چې تا نه دا ملغلره خدای خپل عالم صوفي بزرګ جوړ کړی، په دا د نه ما جوړ کړی دی، خدای کړی دی خو ما وی مور یې منم. وی ښه معین الدین بچې دویمه واوره. وی ته چې داسې ودې د الله په لار کې د الله د دین دپاره نو زه دې مصلې ته وخېجم نو زما لپه لپه دواګانې در پسې در روانې وي. ته خو عالم یې پته را درته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مور او پلار دعا غایبانه خدای پاک د بچي دپاره قبلوي. زما دعاګانې در روانې در پسې منې که نه منې؟ دا مو وایه چې ګنې زه لاړم او زه منډې ترړې وامه. ته منډې وه ترړې وه او دعا زما د لپې لپې دواګانې در روانې دي. زم خدای زما بچې ستا په لار کې وته. یا الله ته د په لاس کافران مسلمانان کې بدعمله نیکان کې منې؟ مورې دا منم. او بچې درېیمه هم واوره. وی چې ته کله ماشوم وې او زما په غېږ کې وې او ما به تاله پی در کول نو داسې وخت کې تاله ما پی نه دي در کړی چې دا ما اودس نو ما به اودس کو نو بیا به مې ته سینې ته اچول. که ما به مونځ هم نه کو، بعضې وخت کې زنانه مونځ نه کوي نو بیا به مې اودس کو ته مې سینې ته اچولې. نو تا د اودس والا مور پیس کلی دي. نو دا ملغلره ځکه ده نه خدای پاک جوړه کړې. دونه خواري زما وروڼو تاسو ته هم دا ویم چې خپلو بچو سره خواري وکړئ، محنت ورسره وکړئ. دا بچی په نیغه لاره ورسم کړئ. دې ته قرآن زده کړئ. دی عالمانو سره کېنوئ، دی صالحانو سره کېنوئ، دی مدرسو کې داخل کړئ. او یریږئ ما زمونږ خلک خو د مادي زمانه ده نو خلک د ډوډۍ په سوچ او په فکر کې. قسم دی ډوډۍ د خدای په لاس کې. ډوډۍ به څوک راکوي؟ جواب راکړئ. شوق سره ووایئ. رزق خدای سره دی، عزت خدای سره دی، ذلت الله سره دی، بچی خدای سره دی، نظام خو الله چلے. نو چې څوک د خدای قرآن ته کینی یا د پیغمبر مبارک دین ته او سنت له کینی نو خدای پاک به دې ذلیل کوي، چرې به هم خدای ذلیل نه کړي. دله به خدای روزي ورکوي انشاءالله. زما وروڼو دا څومره د خوشحالۍ خبره. نن دې هم خوشحاله دي، وروڼه هم خوشحاله دي او تاسو هم خوشحاله یې. خوشحاله یې که خیر انشاءالله. چې ستاسو په دې محله کې خدای پاک د قرآن شریف یو حافظ جوړ او مدرسه روانه ده. حافظ صاحب دي مدرسه هر کال، زه پر اوس کال هم غالبا راغلی، هر کال ګڼ شمېر واړه خدای پاک فارغوي. دا د خدای پاک فضل. نو قرآن سره خپل تعلق خپل جوړ به جوړوئ. او دویم دا دی چې د قرآن شریف تلاوت لږ کوئ. زمونږ خلک د قرآن شریف تلاوت نه کوي. د موبایل مردار داسې یو غم جوړ کړی دی، موبایل داسې یو فتنه جوړه کړی دی موبایل چې توبه وباسه. پخوا به خلکو جیب ته ګوتې ومنډلې نو په تسبو به یې لاس ولګېد نو چرو به یې ویستې د الله ذکر به یې کوه. اوس هغه شی ختم شوی. اوس چې جیب ته لاس ومنډي نو په موبایل یې لاس ولګي نو چرو باسي نو بس په موبایل ټولو ډرامې ګوري، فلمونه ګوري او د هلکان او جینکۍ ټول پې بربنډ فلمونه ګوري. دا به څه کېږي؟
جمعات پکې سار منځو شو نو خلکو به ډډې واله، چا دیوال ته او چا برجو ته، امام صاحب هم ډډه واله او قرآن شریف تلاوت به شروع شو. ټول جمعات کې به تلاوت کېده او ماشومانو به هم تلاوت کو، مازدیګر به هم داسې او ماسخوتن به هم دا حال. اوس صاحب چې سلام وګرځئ څنګه مقتدیان هم یا د جمعات نه وځي لاوتي نه چې موبایل فوراً راوباسي، او یا جمعات دیوال ته ډډه ووایي موبایل راوباسي، او امام صاحب هم محراب کې شا راوګرځي هغه ځان له خپل شی راوباسي، هر چا خپله باجه په جیب کې پرته راوباسي. د شپې ټول واړه نیټ کوي، جینکۍ نیټ کوي، هلکان ټول نیټ کوي. اوس خو لا لوی غم بل دی، پخوا خو به دا وه چې هغه رکوټې موبایل نو یو بل سره به پرې خبرې کولې، اوس خو یو بل سره ویډیو کال کوي. هلکان جینکۍ ویني او جینکۍ هلکان ویني. هلکه داسې ده که نه ده؟ تاسو په کلي کې خو دا غم شته که نشته دی؟ دا دغه نیټ شته؟ هر ځای ته رسېدلی، هر ځای جینۍ کوټې ته ننوځي، مور ته وایي مورې زه بیا تهجد له پاسمه، ستا به د خوب وباسم نو زه به دې کوټه کې ځان له ځملم. او چې سکول والا جینۍ وي نو وایي زه دلته سټډي کوم. ښه مورې هغه سټډي نه کوي، هغه دا غټ موبایل راوباسي ټوله شپه غږېږي. هلک هم کوټه کې کښېني، پلار یې وایي دوی مې ډېر نیک شوی دی، ټوله شپه سټډي کوي او ټوله شپه منځونه او تهجد کوي. میاں خدای ته ټوله شپه دغه نیټونه ګوري، مونځ کم ځای کوي او دس کم ځای کوي، پوسکې اړوي ټوله ورځ. دغه د دې بشیر جان ته هم شکر وباسه، په سترګو ته معذور یې، خدای به جنت درکوي، وره دې غم نه خلاص یې. ده سره دا واړه دي څلور، واړه سره څلور دي، ما یې که سترګې دی وی غټ بله سره څلور، واړه څلور دي، غټ بله سره څلور، خو دغې غم نه خو ته خلاص یې که. ما ته یو ځل یو سړي خبره کوله، وي ته د موبایل بد وی، یو ښځې راته وی، یو ښځې مشره ښځه وه، وایي د موبایل ډېره لویه فایده ورکړه. بیا څه وایي دا جینکۍ د هلکانو نه خلاصې شوې. وایي پخوا چې سکول نه به جینکۍ راتلې نو د هلکانو به په دې لارو کوڅو کې ناست و، دې پردو جینکو ته به یې کتل. اوس یې په موبایل سر ښکته کړي، ښځې ته خلاصې دي. هلکانو نه ښځې خلاصې دي، ښځو نه به څوک خلاصېږي، هغې سره چې غټې غټې موبایل دي. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. الله وایي ما دا میندو د ګېډو نه راوستی، هېڅ نه نوی خبر، نو ما د غوږونه درکړل او ما سترګې درکړې او ما زړونه درکړل چې تاسو پرې د خدای شکر ادا کړئ. نو مفسرینو لیکلي دي شکر دا دی چې کوم نعمت خدای درکړو، چې کوم اندام خدای سله درکړو، ته دې هغه کار والې. نو غوږ نه به ته د سندرو کار هلې، سندرې به پې اورې، او سترګو باندې او بربنډو ښځو ته ګورئ، او فلمونه به پې ګورئ، او په زړه کې به د ګناه سوچونه کوې. قسم په خدای په دې الله خفه کېږي. مونږ له پکار چې خپل رب مونږ خوشحاله کړو د مارونو وګورئ. که دلته د الله خوشحاله کړو نو قیامت پر ورځ قبر کې به د خدای خوشحاله او که دلته د الله خفه که الله دې خوشحاله نه کړه نو د خدای نه تمه مه ساته چې بیا ما قبر کې خدای خوشحاله کړي. نو د محمد جبریل نه به انشاءالله دا ټول ملګري چې څومره دي عبرت بالی ښه علی به که خیر انشاءالله، او ټول به کوشش کوئ چې تاسو هم په خپلو بچو باندې قرآن شریفونه زده کړئ. دا حفظ د قرآن شریف کې دی، دا د حضور پاک ځان له سنت دی. ګورئ پیغمبر مبارک حافظ و، لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. حضور پاک د قرآن شریف حافظو، جبریل علیہ السلام چې بسنګ تلاوت کو ورته بیانو، او پیغمبر مبارک به د شپې د قرآن شریف تلاوت کو، حضرت ابوبکر صدیق به د شپې تلاوت کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ به د شپې تلاوت کو. قسم دی حضرت عثمان صاحب خو په قرآن د پاسه شهید شوی دی، بیت الله شریف ته ننوتی و، په 2 رکعاتو کې 2 ځله قرآن شریف ختم کړی دی. امام شافعی رحمت الله علیه د مکې نه مدینې منورې ته تللی دی، د څاروي سفر و، 14 ورځې کې سفر و، څو ورځې کې 14، او په 14 ورځې کې 14 کرته قرآن شریف ختم کړی. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په رمضان کې به صرف د شپې یو شپېته ختمونه کول، یو ختم به په تراوو کې کو، او د تراوو نه پس به 2 رکعاتو نفل نیت وتړه،
او په 2 رکعات کې به 2 ځله قرآن شریف ختمه. څومره شوقیانو د قرآن شریف د تلاوت، یو شان به لګیو او د قرآن شریف تلاوت به کوو. قرآن کې دونو ډېر لوی برکت دی. په خپل هم تلاوت کوي، په بچو باندې هم تلاوت کوي، او په بچو حفظ وکړي او په بچو باندې علم وکړي د قرآن شریف. قسم دې ستاسو دپاره هم د دنیا خیر دی او د آخرت، او د بچو دپاره هم د دنیا او د آخرت خیر دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشراف امتی حملت القرآن و اصحاب اللیل. وی زما په امت کې 2 ډلې بهترینې دي، 2 ډلې بهترینې دي. یو هغه خلق چې د هغوی په سینو کې د الله قرآن پروت دی، او دویم هغه خلق چې د شپې خدای ته پاسي او الله یادوي. دا 2 ډلې وي بهترینې ډلې دي. نو دې بچی ته خدای قرآن ور یاد کړ، الله دې ورته یاد پاتې کړي، الله دې ورته یاد پاتې کړي، او الله دې ولا تلاوت توفیق ورکړي. او زما خو ډېر خوښ شو سلطان صاحب بچی، دا ټول نیکان صالحان دي، ټول په بار کې پاتې کېږي، بار ملکونو کې، او صالحان دي. او حافظ صاحب محترم ورسره ډېره زیاته مینه ده. ما ته ویلي و اگر چې زه ډېر مصروف وم، خو دوی راته وایي چې نار څنګه چې راځې به مې را بشم انشاءالله، تاسو هم په ما ګران یو را بشو. نو زما وروڼو تاسو ټولو له دا یو بهترینه یو دعوت دی تاسو له ټولو ملګرو له، چې په خپلو بچو به که خیري قرآن هم یادوئ، حفظ به هم کوئ، علم به هم کوئ، او بچی راولئ مدرسو کې هم داخل کې، او اخیري به دا راته یم چې د عالمانو سره مینه کوئ. ښه عالمانو سره مینه کوئ.